السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یئ. نن زه تاسو سره د قرآن پاک یو داسې آیات شریک کوم چې رزق دروازې کولاوي، د کاروبار مشکلات ختموي او د الله جل جلاله خاص مهرباني به نصیب کیږي. دا آیات د قرآن مجید ډیر مبارک آیات دی. د سورہ شورا 19 نمبر آیات تے اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. زما محترم و عزتمندو، نن سبا ډیر خلق دا شکایت کوي چې کاروبار نه چلیږي. که کاروبار ویم خو گاک نه وي، پیسې وي خو زیاتیږي نو، پیسې وي خو پاتې کیږي نه، قرضونو بوج رز ترزه سیوا کیږي. خو قرآن پاک کې د هر مشکل حل موجود دی. نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته وایم، دا ډیر خلکو تجربه کړې ده. الله جل جلاله فرمای الله لطیف بعباده. الله تعالی خپلو بندگانو سره ډیر نرم مهربانه او لطف کوونکی دی. کله کله مونږ فکر کو چې الله زمونږ دعا نه اوري، زمونږ دعا نه قبلوي، خو حقیقت دا دی چې الله مونږ ته داسې رزق راکوي چې زمونږ په فکر کې هم هغه نه وي او نم فکر کولی شو. یرزق من یشاء، الله چې چاته وغواړي رزق ورکوي. رزق یوازې پیسه نه ده، صحت دی، اولاد دی، ذهنی سکون دی، کاروبار دی، برکت دی، دا ټول رزق دی. بیا الله فرمای وهو القوی العزیز. الله جل جلاله تر ټولو قوي او غالب دی. که هغه وغواړي په یو ساعت کې ستاسو حالات بدلولی شي. په دې آیات کې الله جل جلاله درې صفتی نومونه ذکر دي، یو لطیف، بل قوي او بل عزیز. په دې سره چې دی هغه وغوستلی شي نو الله جل جلاله به ټول مشکلات حل کړي. زما محترم و عزتمندو، ډیر خلک دا سوال او تپوس کوي زمونږ رزق ولی بندیږي. د دې یو څو سبب دي. حرام رزق پسې مونږ تلاش کو، حلال کم وي خو مونږ هغه هغې اکتفا نه کو، دروغ پکې شاملو، بې برکتي کاروبار کو. مونږ خپل کاروبار له دعا نه ده غوښتلې. مونږ کاروبار په اسلامي طریقه سهار کې نه دی کولاو کړی، نه هم چرته بسم الله ویلې ده او نم دا نیت کړی وي چې الله دې مونږ له پکې برکات واچوي. خو صرف هم د گاک سوچ وي نو په دې سره به چې دی هغه زمونږ رزق هغه بندولو اسباب سیوا شي. او بل صدقه نه ورکول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي صدقه رزق سیوا کوي. کله چې انسان الله ته رجوع کړي نو حالات بدلیږي. خو مونږ رجوع کړې نه ده نو حالات به هم څنګه بدل شي. اوس هغه خاص عمل درته ښایم. دا عمل ډیر قوي دی. هر ورځ اول 3 ځله درود شریف ووایئ. بیا دا آیات الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز اویا ځلې ووایئ. بیا دا دعا وکړئ یا الله زما رزق فراخه کړي، زما کاروبار کامیاب کړي او زما ژوند کې برکت واچوي. دا عمل لږ تر لږه 11 ورځې وکړئ. که ستاسو کاروباري او دکان هم وي یا مارکیټ هم وي نو دا طریقه بیا وکړئ. سهار چې دکان کولاوئ اول 3 ځلې درود شریف، بیا دا آیات اویا ځله، بیا دکان کې دم کړه او انشاءالله گاهک په هم سیوا وي او خرڅو چیزونه به دې هم سیوا خرڅ شي، رزق پرې فراخ شي. ډیر خلک وایي چې دا عمل وروستو د دې نه کاروبار بدل شوی دی. که تاسو دا عمل کوئ نو دا خبر یاد وساتئ، د مونځ پابندي کوئ، حلال رزق پیدا کړئ، دروغ مه وایئ، خلکو سره ښه چلن کوئ، صدقه ورکوئ. دا کارونه رزق زیاتوي. زما محترم و عزتمندو، دا آیات ډیر قوي آیات دی. که تاسو دا عمل وکړو او یا ځلې دا آیات هر ورځ نو انشاءالله رزق په زیات شي، کاروبار کې به کامیاب شئ، ژوند به هم بدل شي. او که خاص ته قرض دپاره یې وایئ نو بیا د اویاو په ځای باندې 80 ځل چې دی دا ووایئ. د قرض د بوجونو د ختمولو دپاره ډیر بهترین او مجرب عمل دی.